سمیناری که به هدف آموزش مسائل دینی و امور شرعی برای مردم توسط مسئولین حکومتی در ولسوالی خوگیانی برگزار شده بود به پایان رسید. خلق ته مو عامه په هوای ورکړي په مونږ کې دا سمینار موږ داسې ویلای شو چې دا یو اصلاحي سمینار و، اصلاحي و د دینیات د دینی کارونو د ضرورتو په بنا باندې طول مسائل که بیان شد. اشتراک کنندگان این سمینار خوشحال هستند و میگویند که از علمای دین بسیار چیزها را آموختند و آنان خواستار برگزاری سمینارهای بیشتر از این نوع شدند. دې کې ان شاء الله د موږ ډېر زیات اصلاح شوې ده او په آینده وخت کې له ټولو مسؤلینو او چارواکو دا خواهش لرو چې موږ ته په خپلو منطقو کې یا په خپلو درو کې موږ ته داسې سمینارونه حتی 3 ورځې نه 4 ورځې 5 ورځې موږ ته سمینارونه جوړ کړي تر څو د موږ د زړه اصلاح او د موږ په محمدي او په شرعي چوکاټ کې خپل ژوندۍ پیل کو. په دې سمینار کې مو هر څه زده کړ، تلقن مو زده کړ، آرام حالات د مو زده کړ، مثال خبر ده د همسایه حقوق، د بل سپینګری حقوق، د مشران حقوق، د ټول شان مو مثلا زده کړ. به گفته مسئولین محلی در این سمینار آموزشی حدودا 500 نفر شرکت کرده بودند. آنان امیدوارند که چنین سمینارهایی به دیگر مناطق ولایت غزنی نیز گسترش یابد.